السلام علیکم ستړي مشئ وخت مو بخیر له شمشاد نه د 2 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د زمري اسد 21 او د اګست 12 نیټه ده. پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د داخلي بېځایه کېدو اندېښنه یې څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو له راستنېدونکو سره د نړیوال ملاتړ د زیاتوالي غوښتنه کړې. د موټر چلوونکو بېغوري علت دی. د کندهار، هلمند او بلخ جوزجان پر لویو لارو د ټرافیکي پیښو له امله 8 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. راستنو شوو ته یې لومړیتوب ورکړی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي نږدې 2000 تنه تخصصي بستونو لپاره قطر ته استوي. اروپایي ټولنه د اوکراین جګړې په تړاو د امریکا او روسیې ولسمشرانو له کتنې وړاندې ناسته کوي. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. پکتیکا کې د کتلوي معافیت ودانۍ جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې دغه ودانۍ د یونیسف ادارې په مالي او تخنیکي همکارۍ د شاوخوا 13 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې یرغنیزې چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. مسؤلینو دې مراسمو کې ویلي چې دا ولایت پراخه اراضي لري او خلک یې روغتیا برخه کې لا ډېرو اسانتیاوو ته اړتیا لري چې د شته خدمتونو سربیره ورته ځانګړې پاملرنه وشي. دوی ډاډ ورکړی دی چې د دې مرکز په جوړېدو سره به یاده برخه کې د سیمې د خلکو ستونزې ته ډېره راکمې شي. د ملګرو ملتونو بیا میشتېدنې پروګرام له راستنېدونکو سره د نړیوال ملاتړ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. UN هابیتات په خپله ایکس پاڼه لیکلي کله راستنېدونکو افغانانو پاملرنه ونشي دوی به داخلي بېځایه کېدو ته اړ شي. دغه ادارې ټینګار کړی دی چې د نړیوالو مرستو له امله د راستنېدونکو افغانان کولی شي چې خپلو کورونو او راتلونکي ته رسېدنه وکړي. د کندهار، هلمند او بلخ جوزجان پر لویو لارو د ټرافیکي پیښو له امله 8 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د معلوماتو له مخې د کندهار هلمند پر لویه لار د لښکرګاه د دوراهي په سیمه کې د 2 کوچنیو موټرونو د ټکر له امله 3 کسان وژل شوي دي چې د پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي ګڼل شوی. دغه راز د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د ټرافیکي پیښې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د یو بار وړونکي موټر سره د پروباکس ډوله موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. په نیمروز کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو 2 شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د نیمروز د دلارام ولسوالۍ په حسن آباد اول او دویم کلو کې د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو 2 شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. په دغه شبکو کې د 20 متر مکعب په وړتیا او د پاکو اوبو 2 ذخیرو جوړول، د 11918 مترو په اوږدوالي پایپ غځول، د 215 شیردهنونو او د 4 سولر تختو نښلول شامل دي. یا د شبکو د کار په بشپړېدو سره به د نوموړي کلو 404 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. ملګري ملتونه وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې له 9 میلیون ډېر خلک بېځایه کېدلو ته اړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد پر ایکس لیکلي دي چې بحرانونه یو بل سره تړلي دي خو باید حل لارې ورته ولټول شي. د نوموړي په باور د اقلیمي بدلون پر وړاندې مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت دی او پر ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دی چې له راستنېدونکو افغانانو نږدې 2000 تنه د تخصصي بستونو لپاره قطر ته استوي. د وزارت د معلوماتو له مخې دا ځل په 23 نوو حرفو کې په کابل، ننګرهار، کندهار او هرات کې له نوو راستنېدونکو هیوادوالو د قطر شاهي هیواد ته د 1800 مسلکي او تخصصي بستونو لپاره د افغان کارګرانو لپاره نوملیکنه پیلېږي. یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نوي راغلي هیوادوال کولی شي چې راتلونکي چهارشنبه د 1 ورځې لپاره له یو سند سره چې په تیرو 2 کلونو کې هیواد ته د هغوی بیرته راتګ ثابت شي ځانګړو شویو ځایونو ته ورشي او نوملیکنه دې وکړي. دغه وزارت تر دې مخکې هم په بېلابېلو برخو کې قطر ته د افغان کارګرانو د لیږد خبر ورکړی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راستنېدونکو لپاره د رغنیزو چارو پر برابرۍ ټینګار کړی دی.
د دې سازمان د اسیا برخې رئیس هرات ته د سفر پر مهال ویلي هر افغان چې کور ته راستنیږي د بیا رغونې لپاره د عادلانه فرصت مستحق دی. ایوریکاتو ورزیاته کړې ده چې د جون راهیسې څه له پاسه 643,000 افغانان راستانه شوي دي چې ډېر شمېر یې هیڅ نه لري. نوموړي ډاډ ورکړی دی چې کډوالۍ نړیوال سازمان لا هم سرپناه جوړولو، خوړو او روغتۍ برخه کې خدمات وړاندې کوي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه قرغیزستان ته تللی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د اسلامي امارت لوړپوړی پلاوی په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه پرون له غرمې وروسته دغه هیواد ته روان شو. په خبرپاڼه کې لیکل شوي دي چې هغه به د دوه اړخیزو کتنو ترڅنګ دغه فورم په یوه ځانګړې غونډه کې وینا وکړي. چینایي پانګوالو په افغانستان کې یو شمېر برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دې وزارت مرستیال له یو شمېر چینایي پانګوالو سره کتلې دي او پر بېلابېلو سوداګریزو مسایلو یې خبرې کړې دي. وزارت خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې مولوي احمد الله زاهد چینایي پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته زمینه برابره شوې ده. دې کتنه کې پانګوالو د برېښنا تولید، تولیدي فابریکو او ساختماني سکتور په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او یادو برخو کې یې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خبرونه مو همدومره ول. عملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.